بجلی بیلونو کې د اضافي او ټیکسونو په ضد په ټول ملک کې د تاجرانو هړتال روان. د جماعت اسلامي او تاجر تنظیمونو په غږ د ټول هیواد په بیلابیلو ښارونو کې کاروباري مرکزونه بند. د هړتال له وجې په ځینې سیمو کې سکولونه هم تړلی شوي. د هړتال کولو فیصله د تاجرانو او صنعتکارو ده. جماعت اسلامي هر طبقې ته د مرستې رسول لپاره هلې ځلې کوي. د جماعت اسلامي پاکستان نایب امیر لیاقت بلوچ وینا وایي خلک د بجلی پټرول او ټیکسونو نه ستړي شوي ځکه هړتالونه کوي. اسلام آباد کې د یوټیلیټي سټورونو بندولو په ضد د ملازمینو احتجاج په دریمه ورځ هم جاري. د یوټیلیټي سټورز کارپوریشن ملازمین د مرکزي دفتر څخه ډي چوک ته رسیدلي. ډي چوک کې کنټینرې لګېدلي. د پولیسو درنه نفري تعینات. د خیبر پښتونخوا کابینې اجلاس سبا په اسلام آباد کې طلب. د کابینې اجلاس په 450 نکاتي ایجنډو مشتمل. ایجنډا کې 2 مشترکه قراردادونه هم شامل. غونډه به کے پی هاوس اسلام آباد کې ترسره کیږي. آئی سی سی د ټیسټ لوبغاړو نوې درجه بندي اعلان کړه. د بابر اعظم په درجه بندۍ کې 6 درجې راښکته شوې. بابر اعظم د آئی سی سی په درجه بندۍ کې له 3 څخه 9 ته راغلی. د محمد رضوان په درجه بندۍ کې 7 درجې ښه والی مخې ته راغی. او ټول ملک کې د بارانونو له وجې مختلف پیښو کې 10 کسان مړه. پنجاب کې 4 کسانو خپل جان د لاسه ورکړی. خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د بارانونو سلسله اوس هم جاري. د موسمیات محکمې لخوا ملک کې د نور باران ورېدو پیشنګویي هم شوې.